کونړ تر بالیووډه د افغانستان د یو بل خان د ژوند کیسه درته لرو. هیله ده چې د ویډیو تر پایه له انفو باکس افغانستان چینل سره اوسئ او د یاد خان د ژوند له حیرانونکې کیسې خبر شئ. په دغه ویډیو کې به د هیواد زیارکښ فری فایټر خالد خان صافی در وپیژنو. له ډېرو امکاناتو سره هر څوک پرمختګ کولی شي، خو د خالد خان په شان اتلان ډېر کم دي چې له خورا کمو امکاناتو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ تر نړیوالو ورزشي ډګرونو ورسوي او ودې ځلوي. د کونړ دغه زیارکښ خان وایي چې له ماشومتوب څخه یې له ورزش سره لیونۍ مینه درلودله. هغه وایي کله چې ښوونځي کې وم نو د نورو لوبو په پرتله مې فری فایټ سره ډېره مینه درلوده، خو له بده مرغه نو موږ په خپله سیمه کې داسې ورزشي کلبونه نه لرل چې زه پکې تمرین وکړم او خپلو هیلو ته مې ورسېږم. خو ورو ورو مې د خپلو شته امکاناتو څخه په کار اخیستو باندې د خپل پرمختګ لړۍ پیل کړله. کله چې د ښوونځي اتم ټولګي کې وم، تر ډېره د یو ښه فری فایټر کېدو په هڅه کې بریالی شوی وم. هغه وخت ما ډېرې سیالۍ وکړې او اکثره مې وګټلې. البته هیره دې نه وي چې دا ټولې سیالۍ نو د موږ د سیمې او ولایت په کچه وي، خو بیا هم ورته خوشحاله وم. که څه هم چې د سیمې او ولایت په کچه سیالیو کولو باندې زه قانع نه وم، خو خوشحاله په دې وم چې همدا ولایتي سیالۍ ما د هیوادونو په کچه سترو سیالیو ته رسولی شي. نو ځکه مې د همدغو لومړیو سیالیو ته هم خورا ډېر ارزښت ورکاوه. In the arena, make the ground shake, make the ground scream. چې ورو ورو له نیکه مرغه بخت مې کار وکړ او په هندوستان هیواد کې د فری فایټ لوبو ته بریالی شوم او هلته مې سیالۍ وکړې او وګټلې. چې هلته په تګ مې دوه سترې هیلې پوره شوې. یوه هیله مې دا وه چې د هیواد په کچه مې سترو سیالیو ته لاره وموندله او هیواد ته مې په خپلې بریا سره ویاړ راوړ. او بله ستره هیله مې تر یو حده دا پوره شوه چې هلته له ډېرو نویو کسانو سره مې معرفت وشو او هغوی زه تر بالیووډه ورسولم. دا به تاسو ته معلومه وي چې تر بالیووډه رسېدل خورا ستونزمن دي، خو ما سره د بخت تر څنګ جذابې باډۍ مې او همدارنګه څېرې او ویښتانو مې مرسته وکړه، ځکه دا ټولې هغه ځانګړتیاوې وي چې د بالیووډ یو اداکار یې باید ولري، چې له نیکه مرغه ما ته خدای پاک دا ځانګړتیاوې راکړې وي. که څه هم چې ما تر دې دمه په کوم فلم کې نه مرکزي رول لوبولی ده او نه مې هم ډېرو نامتو فلمونو کې کار کړی ده، خو په ځان مې باوري یم چې نږدې راتلونکي کې به ما افغانان په فلمونو کې د مرکزي رول په لوبولو سره وویني. هیله ده چې ملاتړ مې وکړئ. هیله ده چې ویډیو به مې د پام وړ ګرځېدلې وي. خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کومنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او زموږ د راتلونکو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تر بیا ښې چارې.